السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مسئ د چینایي ژبې د زده کړې د ویډیوګانو سلسلې ته بیا هم ښه راغلاست. په تېر درس کې تاسو 11 دانې کرکټرونه زده کړله. دغه 11 دانې کرکټرونه د چینایي ژبې د زده کړې لپاره یو قدم دی، یو اساس دی چې تاسو تر دې مهاله زده کړي دي. دغه تر مخه تاسو سټروکونه زده کړله. د هر درس مابینځ کې به زه کوشش وکړم چې تاسو ته یو څو دانې کرکټرونه در وښیم تر څو تاسو دغه چینایي کرکټرونه هم زده سي او تاسو وتوانیږئ چې دغه کرکټرونه بې له پینین څخه زده کړئ. صحیح دی. اوس یوه یادونه زه غواړم چې تاسو ته یې وکړم. د چینایي ژبه چې تاسو کله زده کوئ، په یو ژبه کې عمومي ډول 4 مهارتونه موجود دي. په هغه کې د یو ژبې د حروفو لوستل او د هغه حروفو لیکل، صحیح دی، او خبرې ورباندې کول او اوریدل او سر په خلاصول. دا 4 ستر مهارتونه چې دي دا د یو ژبې دپاره دا ضروري مهارتونه دي. که چیرې بیا تاسو غواړئ چې یوازې په ویلو او په اوریدلو باندې زده کړئ، نو دا امکان لري چې دا ژبه تاسو زده کړئ، خو تاسو دغه ژبه به نیمګړې وي. حتما به تاسو یو وخت یو لوحه ووینئ، یا به په میسیجونو کې تاسو ته یو میسیج راسي، یا به یو ایمیل راسي. اوس خو عصري نړۍ د ایمیلونه، واتساپ، ویچاټ او نور ګروپونه په دې ټولو کې دغه حروف کاریږي. نو دا چې استعمال لري حتما موږ سره مخامخ کیږو، ځکه ضروري دی چې زده یې کړو. او که چیرې د دې تر مخه چې موږ دغه حروف زده کوو یا دغه مهارتونه زده کوو، که چیرې امکان ولري چې موږ زده کړو، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. او دا که چیرې موږ کوشش وکړو، دا هیڅ ناممکنه نه ده، بلکې موږ زده کولی شو. نو تاسو 11 دانې کرکټرونه زده کړله، دا ښه خبره سوله. تاسو هغه 11 دانې کرکټرونه تمرین کړئ. راځو نن په دوهم درس باندې شروع کوو چې د دوهم درس عنوان دی نی شنتي هاوما. نی ستا شنتي، نی ته داسې معنا هم لري، شنتي صحت او یا بدن، هاوما څنګه دی. نی شنتي هاوما ستا صحت څنګه دی یا ته څنګه یې. دا د روغبړونو ګوري greetings یا هم روغبړونه دي. ون خو یعنی روغبړونه، دا روغبړونه سول. صحیح دی. د هر درس په شروع کې زه تاسو ته د هغه درس نوي لغاتونه وایم، بیا به ورپسې د هغه درس محاورو ته ځو. صحیح دی. اوس تاسو ورته ګورئ. په دې درس کې راځو نوي لغاتونه. 4مه برخه ده شنګ نیو ورډز یا نوي لغاتونه. تاسو زما وروسته تکراروئ. ځاو وختي ته ویل کېږي. شنتي، شنتي صحت او یا هم بدن، بدن ته ویل کېږي، صحت ته ویل کېږي. شیشه، شیشه مننه. او 4م دیسګه، دیسګه 4م لغات ځای جین. دواړه 4م ټوندې ټک وهلو باندې ویل کېږي. ځای جین د خدای په امان. لاوش، لاوش استاد ته ویل کېږي. او بل نین، نین د یو مقابل نفر د لپاره کاریږي، معنا تاسو دا جمع د لپاره نه کاریږي، د احترام د لپاره کاریږي. که څوک مشر یې، استاد یا هم تر تاسو یو مشر نفر تاسو غواړئ احترام یې وکړئ او یا ناولاده نفر، نو نین کاریږي. لکه د نی هاو پر ځای باندې نین هاو ویل کېږي. نو دا حساب دی، اعداد دي. ای یو، دوه، سن درې، څلور، و پنځه، لیو شپږ، چی اووه، با اته، جیو نه، ش لس. خاو دا په 4م ټون کې خاو نیټې ته ویل کېږي، تاریخ یا نیټې ته، او عدد ته ویل کېږي. لکه د شوجي خاو ما تلیفون نمبر، دا خاو عدد مثلا د اتاق نمبر یا نیټه. بل په لیکلي چینایي کې ر کاریږي، او په ژبني چینایي کې یا په شفاهي چینایي کې خاو ډېر کاریږي. تاریخ ته ویل کېږي. جینتین دواړه اول ټوندې. جینتین نن ورځ. دا 3 ثانیې لغاتونه سوله. راځو جوان مینګ اسم خاص. اسم خاص کې لی دا د چینایانو یو تخلص دی، یو نوم دی. وانګ بل نوم دی، وانګ. جانګ دا هم بل تخلص دی. دا خو د دې درس نوي لغاتونه سوله. تاسو به دغه لغاتونه اپلا د ځانو سره تکرار کړئ. خدای جوړ کړي تاسو به دغه بیسیک چاینیز 1 کتاب هم پرنټ کړئ د ځانو سره. دا تکرار کړئ یو یا دوه وارې، ویډیو ودروئ. چې کله مو لغاتونه زده سوله، بیا نو ځو و جملو او محاورو ته. ښه، دوهمې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. خدای جوړ کړي چې تاسو به لغاتونه تکرار کړي. راځو اوس تاسو ته د دې درس مهمې جملې. ای جوز اوله برخه جمله. نی ځاو سهار په خیر.
زه تاسو ته ځینې نورې جملې هم وایم چې د سهار په خیر پر ځای باندې کارېږي. زه به تاسو ته په پینین باندې ولیکم ځکه چې تر اوسه موږ کرکټرونه لږ ویلي دي. ګورئ څو طریقې شته د سهار په خیر لپاره. یو که سهار وختي تاسو دا رقم ویلی سئ早上好早上好دا د سهار وختي لپاره کارېږي早上好. او که سهار یو څه ناوخته یې 8 بجې 9 بجې 10 بجې بیا تاسې داسې کلمه کارولی سئ شang wo hao شang wo hao دا بیا یو څه ناوخته لپاره کارېږي. د بیجینګ یوه لهجه دا ده چې هغه دوی وایي نی زاو. نو دا درې سره طریقې دي. زاو شang hao هم سهار بخیر، شang wo hao دا هم سهار بخیر ته وایي، او نی زاو دا هم سهار بخیر ته ویل کېږي. صحیح دا درې طریقې شوې. دا د سهار وختي لپاره کارېږي او دا ورپسې طریقه د یو څه ناوخته سهار لپاره کارېږي. نی زاو هم د دواړو لپاره کارېږي. دا یو بل طریقه ده. لیو شپږمه جمله ده你身体好吗你身体好吗ستا صحت څنګه دی یا ته څنګه یې. اوومه جمله ده谢谢谢谢مننه再见د خدای په امان. دا په یاد ولرئ چې دغه جملې چې دي دا ټوټه ټوټه جملې دي، یو د بل سوال او جواب نه دي، یعنی دا محاوره نه ده، فقط دغه د درس مهمې جملې دي. 15 دانې اصطلاحات یا جملې دي د 15 څخه تر 8 پورې دا سولې سیدی یو 2 3 4 دانې دي. په اصل کې دوهم برخې ته ځو. خوی خوا یعنی محاوره. اوس نو یو نفر دی وایي نی زاو سهار بخیر. ګوره دا یو استاد ده لی لاوش دا وایي سهار بخیر. وانګ لاوش په جواب ورته وایي نی زاو. ګورې د نی زاو جواب بیرته نی زاو دی. نی شنتي هاو ما ستا صحت څنګه دی؟ خن هاو ډېر ښه دی یا هم ښه دی. شې مننه. دا نو یوه محاوره سوله. تاسو به دا محاوره د ځانو سره تکرار کړئ. بیا به ولاړ شو دوهمې محاورې ته. او بله خبره دا ده چې د دې محاورې یو تکرار په ویډیوګانو په ویډیو شکل کې هم شته چې هغه به هم زه تاسو ته درښکاره کړم. راځو دوهمې محاورې ته. دا یو نفر دی جانګ لاوش. جانګ استاد نومیږي. جانګ استاد یو 2 نفره ویني، 2 نفره زده کوونکي دي. نو دی ورته وایي سلام پر تاسې یا تاسې څنګه یاست؟ نیمن هاومه. دا وایي تاسې څنګه یاست؟ نیمن هاومه تاسې څنګه یاست؟ دلته دوی 2 نفره دي. وانګ لان جواب ورکوي ومن دو خن هاو. موږ دواړه ښه یو. دو د ډېرو کسانو دپاره هم استعمالیږي او د 2 نفرو دپاره هم کارېږي. ومن دو خن هاو موږ دواړه ښه یو. او نین شنتي هاومه ستاسې صحت څنګه دی؟ نین د احترام په خاطر کاروي. نین شنتي هاومه ستاسې صحت څنګه دی؟ استاد ورته وایي جانګ لاوش ورته وایي یې خن هاو یعنی زما صحت هم ښه دی. ځای جین سیدی دی ورته وایي د خدای په امان. شاګردان هم ورته وایي ځای جین د خدای په امان. سیدی نو دغه محاورې سولې. تاسې دغه محاورې کولی شئ د زما د چینل د لارې تاسې کولی شئ د دې محاورو یو ویډیو ووینئ چې هغه زه اوس تاسې ته پلی کوم. ښه اوس تاسې و دغه ویډیوګانو ته متوجه شئ.你早。你早。你身体好吗？很好，谢谢。张老师，赵老师，你们好吗？我们都很好，您身体好吗？也很好。哦，再见。再见。再见。ښه دا دواړې محاورې تاسې ولیدلې. نو ویډیو ودروئ، دا خپل د ځانو سره تکرار کړئ او بیا راوګرځېږئ چې د دې درس مهمې نقطې زه تاسو ته تشریح کړم. ښه خدای دې وکړي چې تاسې به تکرار کړئ. راځو دغه نقطې نوټس یا مهم نوټونه تاسو ته تشریح کوم. نی زاو وایي د دې معنا دا د سهار په خیر ګډ مارنینګ. وایي دا هم د هر ورځې په روباړ کې استعمالیږي. وایي کله چې خلک یو د بل سره ویني په سهار کې چې کله خلک روباړ کوي د روباړ یو جمله ده نی زاو یا هم
زاو شان هاو او یا هم شانګ وو هاو. بل نقطه دا مې تشریح کړې دي تاسو ته، دا اوس مې په نوو لغاتو کې تشریح کړي. نین وای دا د احترام په خاطر کاریږي، یو بل شکل دی د نی سیدی وای دا یو د احترام لغات دی چې هغه مخاطب ته کاریږي د نی پر ځای باندې، او دا د وای مشرانو خلکو د پاره کاریږي یا د زړو خلکو د پاره کاریږي چې داغو احترام ښکاره کړو، او یا د هغه کسانو د پاره کاریږي او هغه کسانو ته چې ستاسو هم نسل یې داغو د پاره هم کاریږي، خصوصا چې تاسو اول ځل د چا سره روبر کوي یعنی د نابلده کسانو سره. راځو درېمې برخې ته، substitution and extension یعنی عوض کول او پراخونه. اول عوض کول دي، یعنی دا ساده جملو څخه موږ نور جملې جوړو. نی ځاو د دې پر ځای باندې نین ځاو هم ویل سي چې احترام ښکاره کوي. سهار په خیر معنی هغه ده. که ډېر کسان و نیمن ځاو هم ویل سي ستاسو یې سهار په خیر. که یو استاد نوم یادول سي جانګ لاو شو ځاو، د جانګ استاد یې سهار په خیر. د یو نفر مشخص نوم یادوي چې پلانکی سهار دې په خیر، داسې معنی لري. لی لاو شو ځاو یعنی د لی استاد یې سهار په خیر، داسې یو بل طریقه ده. دوم نی شانتی هاوما ستاسو حد څنګه دی، داسې هم ویلی سي د ده صحت څنګه دی. تا شانتی هاوما داسې هم ویلی سي نیمن شانتی هاوما. دغه که چیرې دا کرکټرونه تاسې نه پېژنئ، تاسې کولی سي د پلیکو په نامه باندې یو ډکشنري استعمال کړئ. زه به تاسو ته هغه ډکشنري دلته به یې نوم درته ولیکم، تاسې PLECO کارولی سي تر څو دا کرکټرونه ولیکئ، هلته په ګوته ورباندې رسم کړئ، نو بیا په اسانۍ سره د دې opinion هم پیدا کولی سي. د اوس لپاره خو موږ دا کرکټرونه نه دي لوستلي، خو زه تاسو ته وایم تاسې کولی سئ چې په وروستو درسو کې هغه کرکټرونه تاسې ټوله تعقیب کړئ او بیرته دې ویډیو ته راوګرځېږئ تر څو دغه برخه په دې برخه باندې مو ښه سره خلاص سي. زه په دې خاطر اوس درته وایم چې دا یو ټوټه د درس مهمه نقطه ده، دا که چیرې پاته سي بیا بیرته موږ ورته راګرځو، نو ښه خبر دا ده چې په ویډیو کې مسلسل دا کتاب ټوله وویل سي. دا کرکټرونه که چیرې تاسو سره نه خلاصېدی نو بیا هغه کرکټرونه چې یو څه مخ ته ولاړ سي بیا به دا ټوله ویلی سي انشاءالله. نو نیمن شانتی هاوما ستاسې صحت څنګه دی، داسې هم ویلی سي تامن شانتی هاوما، یعنی دغه لغات چې لاندې لیکه کش شوې ده د دې پر ځای باندې دغه د تورو خانو لغاتونه ور اچولی سي. وانګ لاو شي شانتی هاوما د وانګ استاد صحت څنګه دی. جانګ لاو شي شانتی هاوما د جانګ استاد صحت څنګه دی. یعنی د دغه دوه جملو څخه په استفاده باندې تاسې دغه صرف فاعل یا د جملې اول لغات ور تبدیلولی سي، عوض کوئ، نور ډېر جملې جوړولی سي. راځو اکسټنجن یا پراخونه. و هاو پنځم تاریخ، با هاو اتم تاریخ، جو هاو نهمه نیټه یا نهم تاریخ، ش هاو څوارلسم تاریخ، 27号اووه تاریخ، 31号31号یعنی یو دیرشم تاریخ. دوهم第二个今天6号نن شپږم تاریخ دی. لی老师来吗؟ لی استاد راځي، لی استاد یا لی استاد راځي. تا لای نو دا مؤنث ضمیر دی ځکه موږ پوهیږو چې وای لی استاد، تا لای دا راځي. نوې لغاتونه خو په دې ویډیو کې تاسو ته تکرار سوله. راځو نو تر نوو لغاتو تیریږو. و فونیټکس یوین یا هم غږونه. په تیر درس کې موږ یو څه انیشلز او فاینلز یا د سیلابونو اولنۍ او اخرنۍ برخې تشریح کړلې، خو هغه ټوله نه وې، هلته مې یادونه درته وکړله، نو ځکه ځینې غږونه چې پاته دي هغه په دې درس کې هم تشریح کوو. یعنې دا دوهمه برخه ده. تاسې زما وروسته تکراروئ. جی، چی، سی، ځ، څ، س، ج، چ، ش، ر. جی د جیم غږ لري، یو څه نازک ادا کېږي لکه په اوله ویډیو کې چې تشریح شوې ده. چی د چ غږ لري، یو څه نازک ادا کېږي. سی د شین او یو څه تر شین نازک ادا کېږي. ځ د ځې غږ لري. دا خبره خو مو په یاد ده چې ز، زال، زوا دا حروف یا دا غږونه په چینایي کې نشته. څ دا د سی حرف چې دی د څ غږ لري. س د سین، سوا، څ د دې غږونه لري. زیر، اټ، ج سم دم د جیم غږ لري. چ د چ غږ لري، نازک نه ادا کېږي بلکې په عام ډول چ ادا کېږي. ش د شین غږ لري. ر لکه ر داسې غږ لري خو باید ونه رپېږي. او فاینلز دي ان، ان، آنګ، انګ، اونګ، یا،
یاو یه ایو دغه آی او یو د دې پر ځای باندې آی یو چې ولیکئ دا ښه خبره ده لنډ شکل یې دی این این یانګ اینګ یونګ ای صحیح دا خو نو د سیلابو لومړنۍ برخې سولې او د اخرنۍ برخې سولې اوس نو د دې حروفو دغه یو غږ د دې یو غږ سره یوځای کېږي چې په دواړو باندې یو سیلاب ورڅخه جوړ شي صحیح دی دا نو بیا موږ ته څه معلومیږي چې په دې حروفو کې آیا دغه اول حرف د دې ټولو د هر یو سره یوځای کېږي که یا د ځینو سره یوځای کېږي د ځینو سره نه یوځای کېږي نو د دې لپاره موږ یو چوکاټ ته ضرورت لرو چې هغه ته فینین ویل کېږي یا هم غږیز الفبا فنیټیک الفابیت په چینایي ورته پینین وایي دغه چوکاټ موږ ته دا راښیي چې کم انیشیلز د کومو فاینلونو سره یوځای کېږي کم لومړني غږونه د کومو اخرنیو غږونو سره یوځای کېږي جی چی سی دغه درې یو ګروپ غږونه دي انیشیلز دي د دې ټولو سره یوځای کېږي د دې ټولو فاینلو سره یوځای کېږي نو دا په دې چوکاټ کې موږ ته راښیي چې دا څنګه ادا کړو ګورئ جی ای سره یوځای کېږي جی چی او ای سره یوځای کېږي چی او سی او ای سره یوځای کېږي سی جی چی سی دا غږونه سوله یا غږ د دې درو سره یوځای کېږي جیا چیا سیا ګورئ دا موږ په دغه یو غږ که څلورم ټون ورکړې سیا معنا لاندې په کرکټرو کې مو ویلي او جیا په اول ټون کې که ټون ورکړې کور ته ویل کېږي خو دلته زموږ هدف دلته صرف غږونه دي چې غږونه زده کړو یاو د دې درو سرو غږو سره یوځای کېږي جاو چاو سیاو یې د درو سرو سره یوځای کېږي جیه چیه شیه او ایو غږ د درو سرو سره یوځای کېږي جیو یا جیو دا فرق نه لري دواړه جیو جیو چیو سیو او این غږ جین چین سین ګورئ چین ته که دوم ټون ورکړئ چین پیسو ته ویل کېږي جین د این غږ د دا درو سره انیشیل د دې درو سره غږو سره یوځای کېږي جین چین سین او یانګ ورسره یوځای کېږي جیانګ چیانګ سیانګ اینګ ورسره یوځای کېږي جینګ چینګ سینګ یونګ ورسره یوځای کېږي جیونګ چیونګ سیونګ اوس نو دا غږونه د دې لپاره موږ د کوچ په آینده کې موږ ته هر وخت چینایي لغاتونه د دې تلفظ راته اسانه سي او چینایي لغاتونه ټوله د دغه ډول غږو څخه جوړ شوي دي نو ځکه دا غږونه موږ تمرینوو تر څو چې په ښه ډول سره زموږ د چینایي لغاتو او د چینایي سیلابونو تلفظ په صحیح ډول سره زده سي بیا نو هر لغات چې موږ ته په مخه راسي موږ په اسانۍ سره تلفظ کولی شو راځو دا بل چوکاټ ته دغه انیشیلز دي اولنۍ برخې ځ څ س ج چ ش ر د دغه فاینلانو سره یوځای کېږي د کوم یو سره چې نه یوځای کېږي دغه خانې به حتما خالي پاتې اوس ګورئ ځا څا سا او تر پایه پورې ګوره جا چا شا ډېر ساده غږ چې دی ځ څ س ج چ ش ر ګورئ ر ا دا غږ نسته په ټوله چینایي کې آر ای داسې یو شکل نسته نو ځکه دا خانه خالي پاتې ده ای د ټولو سره یوځای کېږي دا بیا ای غږ دی دا آی چې دی دا یو ځانګړی آی دی دا ځای دی ښه دا یو مهم ځای آی که چیرې د اووه حروفو وروسته راسي ګورئ دا اووه حروف دي 1 2 3 4 5 6 اووه دا اووه لومړنۍ برخې دي که چیرې آی تر دوی وروسته راسي نو آی یو خپل ځانګړی غږ لري صحیح دی په نور ځایو کې آی داسې غږ لري لکه پښتو یې خو که چیرې تر دغه ځ څ س د دې وروسته راسي نو آی خپل یو ځانګړی غږ لري دا داسې ادا کېږي غاښونه نږدې سره یوځای کېږي غاښونه نږدې نیول کېږي ځ ځ ځ داسې ادا کېږي څ س ج زید ای ج ج دا داسې ادا کېږي لکه جیم ژ ج زه به تاسو ته دلته یو شی ولیکم ته ګورئ لکه جیم او ژ چې داسې خو تاسو به دا ژ صحیح نه ادا کوئ صرف په خوله داسې نیسئ لکه چې تاسو وایاست ج ج ګوره ج ژ خو تاسو پېژنئ ژ بس باریک ادا کوئ ما صرف خوله داسې ونیسئ لکه ژ چې ادا کوئ ج ج ج ج دا ژ ما ادا کوئ بس صرف خوله داسې ونیسئ لکه ژ چې ادا کوئ ج دا د زید اچ ای دا یو زید اچ آی دا غږ دی چ لکه چ او دا به چه شي لکه چ او ژ چ چ خو
خو ژ سمه نه ادا کوي لکه یا نیمه ژ چې ادا کوي بس داسې ادا کوي چ او ش ر دا داسې. نو دا د آی ځانګړی غږ دی چې د دغه اووه حروف وروسته راسي آی خپل ځانګړی غږ کوي. په نور حالتو کې آی لکه یا داسې غږ لري. آی غږ چې د دوی سره یوځای سي ځای څای سای جای چای شای ګوري دا په یاد ولري. دا خانه ولې خالي ده ځکه آر ای آی داسې غږ په ټوله چینایي کې نسته. نو رای کوای خو نو موږ به داسې تلفظ کولی مګر نسته نو دا نه زده کوو. ای غږ دی ځای دا سته سی اچ سی ای آی دا غږ نسته. کوای نو بیا به څنګه ویل کېدلی څی نسته نو سی دا نسته. ګوره جی سته دا سی اچ ای آی نسته او اس اچ ای آی سته. شی آر ای آی هم نسته. او غږ ورسره یو ځای کوو ځاو څاو ساو جاو او دغه سته پای پرې. او غږ دی ځو څو سو او تر پای پرې. ان ځن څن سن جن او تر پای پرې ادا کوي. تاسې په ځینو وختو کې تاسو کولی شئ دا ویډیو ودروئ تر څو خپل تمرین وکړئ او دغه چوکاټ تر پایه پورې پوره کړئ. زه په دې خاطر لنډ درته وایم چې تر څو پر تاسو باندې دغه درس ونه غمیږي. دا خو نو یوه نمونه چې ادا سي دا نور ټول په اسانۍ سره ادا کېږي. ان غږ دی ځن څن سن جن چن شن رن او دا بل آنګ ځانګ څانګ سانګ جانګ چانګ شانګ رانګ ورپسې راځي انګ ځنګ څنګ سنګ جنګ چنګ او تر پایه پورې. اونګ غږ دی ځونګ څونګ سونګ جونګ چونګ دا نسته. کوای نو څنګه به شونګ روک. دا چوکاټ شو. دغه چوکاټ نو اوس موږ ته دا راښیي چې کم اولني برخې د کوم اولني برخو سره یوځای کېږي او بیا څه ډول سېلابونه ورڅخه جوړېږي. دغه په اصل کې چینایي لغتونه دي. فقط د یوه شي کمښت پکې شته چې هغه چې دی ټون دی. که چیرې ټون درلودلی دوی به ټولې معناوې هم درلودلی. صحیح تر دې ځای پورې. په ورپسې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه نوټونه تاسو ته ټوله تشریح کړم او بیا تر تشریح وروسته بیا به ولاړ شو دغه غږو ته. دا غږونه چې مو هم کله زده کړله بیا به هغه درس هم خلاصي. بیا به ورپسې ځو دریم درس به لا نه را شروع کوو. د دریم درس د مخه به تاسو ته یو څو کرکټرونه لا در وښیم تر څو کرکټرونه تاسو زده کړئ. بیا به انشاءالله دغه اکسرسایزونه هم په اسانۍ سره کولی شي. ګوره اکسرسایزونه چې دي دا تمرینات دي دلته بینې نسته ورسره لاو ش دا چې مو هلته زده کړله بیا دلته چې کرکټر په مخه راسي موږ بیا ویلی سو. که چیرې بیا هم داسې کرکټر په مخه راسي چې موږ یې نسو ویلی نو د هغو دپاره به څه کوو هغه ډکشنري چې مې تاسو ته وویله دا په پلی سټور کې او په اپل سټور کې که چیرې تاسو آیفونونه کاروئ په دواړو کې شته. تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. زه بیا تاسو ته عکس هم در وښیم. دغه عکس چې تاسو وینئ دا زرغون شکل لري دغه آیکن دی. نو د دې آیکن څخه په استفاده باندې دغه ډکشنري ډاونلوډ کړئ او بیا دغه څخه تاسو استفاده کولی شئ. په یوه ځانګړې ویډیو کې انشاءالله زه به تاسو ته د هغې ډکشنري د استعمال طریقه هم در وښیم. نو په دې کې چې تاسو به په دې درس باندې سر خلاصوئ دغه درس تاسو تکرار کړئ. که چیرې دغه درس تاسو په یو وارې نسو زده تاسو کولی شئ دغه درس یا دغه ویډیو یو وارې دوه وارې یا درې وارې وګورئ تر څو په صحیح ډول زده سي. کله چې مو یو درس ښه سم زده سو نو بیا ورپسې ویډیو ته رجوع کوئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.